بدګماني به نه کوې. یو تاجر و چې ته په سفر ته پخوا خو بینکونه نو مال او دولت هم سره دی. یو وینځ یې د ډېره خوبصورته ده سوچ وکړه چې دا بعضې مال دولت دی دا خو به زه چا سره زه کېدم خو د وینځې سره به څه کوم. په سفر هم نشم بوتلی، سفر زیات دی، خرڅولی هم نشم ځکه زما محبوبه ده، خوښه مې ده. بل چا سره امانت کېدم اسې نه څه غم ته جوړ نه شي. پردو خلکو سره څنګه کېدم. یو نیک سړی په دې علاقه کې، نیک بزرګ سړی و. یاره دا سړی ښه دی، ده سره دا وینځ امانت کېدم نه د کور کې به زما راتلو پورې خدمت کوي او ممکن ده چې د دې نیک سړي په کور کې د دې حیا به محفوظ دی. راغی هغه نیک سړي له وی دا وینځه ده زه په سفر ځم دا به تا سره امانت دی. خدای ته وګوره ما سره امانتونه وکړي پیسې ږدې دله به کېدم وینځې ما سره امانت مې ږدم موږ غم ګورې وی نه صاحب بل چا سره کېدم خرڅه کوې نه خرڅولی خو نشم زما محبوبه وینځه ده په سفر بوځه دا طاقت نشي لرلی او نه یې بوتلی شم هلته راته بیا فتنه جوړېږي. خدای دپاره ستا په کور کې به دا خدمت کوي زما راتلو پورې او خیر ته ورسره دا ګزاره وکړو مجبور یې او وینځه یې ورسره کور کې امانت چې امانت یې کېښودله دی به کور ته نه ته بیبي ته وایي دا وینځه به دلته کور کې خدمت کوي نارینه به نه راځي کور تر څو چې هغه سوداګر واپس نه راغلی خیال یې ساته چې دې اتفاقا دی یو ځل کور ته ته هغه وینځې باندې نظر ولګېد. اوس وینځې ته کتل په شریعت کې جایز هم دي. د وینځې مخ ته کتل، د وینځې لاسونو ته کتل، د وینځې خپو ته کتل دا په شریعت کې منع نه دي. وینځې مثال د عامو ښځو نه دی. عامو ښځو مخ ته خو به ضرورت نه بغیر نه ګوري. د وینځې عورت د سړي د عورت په شانتې دی. صرف د وینځې خېټې ته به نه ګورې او ملا ته به یې نه ګورې. وینځې او ملا ته به نه ګورې لیچو ته یې کتی شي، لاسونو ته خپو ته یې کتی شي، مخ ته کتی شي، سر ته ویښتو ته کتی شي. خو د بیا م احتیاط کو نه به یې کتل. اتفاقا یې په دې وینځې نظر پرېوت. نو ډېره خوبصورته وه. د ده زړه کې داسې غوندې د ګناه اراده راغله اگر چې فورا یې توبه کړه. لوی یو پوټی بدل شو د ګناه لږه غوندې اراده راغله. توبه خو یې وویسته چې زما د توبې ګناه ونه کړه چې ګنې ګناه کړې ده ګناه ونه کړه خو نیک سړی دی دا معمولي غوندې غلطي راغله نو بس په ژړا سر شو. خدایه دا څه په مصیبت وړی دا سپېره سوداګر ما سره وینځه امانت کېښوده په غم یې واړولم ګناه خو نه شوه خو تصور خو د ګناه راغی سوچ د ګناه خو یو منټ دوه منټه راغی دا هم لویه خبره ده. دا تصور د ګناه او د ګناه سوچ د مارونو دا هم ګورې ګناه ده. بعضې خلک د ګناه سوچ د ګناه نه وایي نه که د ګناه سوچ هم کې فکر هم کې دا هم ګناه ده. بس په جړا سر دی نو یو پیر صاحب هغه لاړ هغه ته یې ویل صاحب دغه چل شوی دی سوداګر را سره وینځه کېښوده امانت ما خو ډېر احتیاط ته کور مې پابندي لګولې وه خو په داسې په لاره تلم نو ما پې نظر پرېوت نظر سره زړه کې د ما د ګناه سوچ راغی لږ ساتله اگر چې بیا هغه ګناه مانه ونه شوه هغه سوچ راغی نو بس هغې کې توبې وباسم خدای ته جاړم چې دا ولې ما دا وینځه امانت کېښود دا ولې مې نظر ولګېد نظر سره مې دا غلط سوچ ولې راغی. پخوا به دې بزرګانو له چې څوک راغلل نو هغوی به لږ کړول دې دپاره به یې کړول چې دا سړی بیا دا غلطي نه کوي. نو هغه ورته وی ښه داسې وکړه وی ما ته ما له معافي وغواړم ما له دعا وکړه وی نه داسې وکړه زما یو نیک پیر صاحب دی او په پلانکي ښار کې دی او دی نوم دی او دی بازار کې اوسېږي دی کور دی هغه له لاړ شه ما ورته یاد کړه ابدا له دعا وغواړي د خدای دربار کې او ته توبه وباسه الله به دې معاف کړي. ده وی ښه هلته لاړ چې لاړ هلته کې هغه سړي تپوس یې وکړه په هغه کلي کې او یاره دا سړی خو شته او دا پلانکي بازار کې دی او دغه بازار دی ورشه هغې کې کور دی ته چې څنګه په هغه بازار قدم کېښود ویې کتل د ګناه بازار دی بازار د ګناه ډک دی شرابونه پکې خرڅېږي او غلط خلک پکې ناست دی واپس شو دا دی کې دا زبرګ دی په دې بازار کې چې اوسېږي دا د ګناه ډک بازار کې دته زه یم چې ما ته دوا وکړه دلته زه دوا ولې نه غواړم واپس راغی خپل پیر صاحب نه یاره صاحب هسې دې وکړوله
دا څنګه زبرګ دی چې په داسې خراب بازار کې اوسېږي او په ګنده خلکو په منځ کې د کور دی، تا دله زه لېږلم، دله ته دوا وکړه یا بوله زه دوا وکړم، ما نه به دوا غواړې. وی همغله ورشه همدقه دی، ورشه که دعا غواړې او معافي غواړې د خدای نه خو جدا ده، که بل نه یې غواړې همدله به ده خو پیرو خبره یې ومنله ورغ چې ورتي دی پټکې والی دی غریب څادر په سر دی، خلک هم ورته نیغ نیغ ګوري دا باباجي په دې بازار کې څه کوي، نیغ نیغ ورته ګوري. یو ځای بازار کې زه تېرېدم پرې اسلام آباد کې یو ځای کې څه کار مې هغه هم داسې د بربنډو خلکو بازار پې ورګډ کړم، بیا چل هم نه راته، خو خیر زه څادر مې په سر واچو داسې لاړم. دا نور داسې د ګناه بازار نو، خو دا ښځې پکې داسې سرتور سر او داسې ډېرې زیاتې په انحماق سړي پکې کمې او سوداګانې پکې ښځې ډېرې کوي، داسې د سودا بازار. بیا راته وروستو دو دریو کسانو ټېلیفون وکړو، جي تاسو څه کول؟ مې تا څه کول؟ ما پکې کپړه غېږتا، مې تماشا کوله. ته مسلمان یې زه نه یم، خو کار مې په لاره تېرېدم نو تېر شوم که نه، نه وایي هسې مونږ تعجب وکړ. صدر ته تاسو د مارکېټونو ته ورچئ مازدیګر نه پس، نو په لاره چې تېرېږي هم به راته ځان بل شان محسوسېږي، ځکه ښځو اکثر بې ستره ښځې پکې ګرځي او ورسره به خامخا تنګ بازارونه جنګېږي به هم ورسره. نو دې چې وردن نه شو پټکې والی دی، خلک هم نیغې ګوري باباجي څه کوي، خو خیر چې هغه کم ځای کړ په هغې وردن نه شو په دروازه. یو څنګ وردن نه شو، سړی خو نیک سړی دی، په مصله ناست دی، تسبیح لاس کې دی، ورسره یو جنۍ ناسته ده، چې دې ولید هغې خو مخ بل طرف ته واړه، او ورسره یو هلک هم ناست دی او مخې ته ورته د شرابو لوښ هم پروت دی. بس دی بیا بدګمانه شو، اوهو دا څه مسله ده، دا زه چا لرې پیر صاحب را لېږلی، جنۍ ته ګوره او خشته هلک ته ګوره، شرابو لوښي ته ګوره، مصلې ته او تسبو ته. یاره زه هسې یم راغلی یم، راشه خپل حل خو به ورته ووایم. ده خو ورته خپل حل ووایي، هغه خو لاس اوچت کودلی، ډېره درنه ده وغوښته. بیا به دا غلطي کوي، ها دې ورته وایي صاحب ما خو غلطي وکړو، په واسطه تاله رالم، واه خو ته کې خو ته دا دې کوې، ما ته ویل داسې غلطي مه کوه، پردو ښځو ته مه ګوره، دا ښځه چې در سره ناسته ده، دا هلک او دا شراب، وی دا ښځه دا خو زما کور والا ده، پردی خو نه ده، دا هلک مې زوی ده، زوی او ښځې ته کتل منه دي. او دوه مسلې خو حل شو. وی دا د شرابو لوښې راوړه، وایي هلکه کاسه هغې راواچوي، دا پیل دی کیسه دي ګناه کوم. بس سړی ورو ورو لږ دغه شو، رچه شو. وی ښه نو دې بازار کې ولې اوسېږې؟ دا بازار ستا د اوسېدو بازار دلته کې اوسېږې؟ وي دلته ځکه اوسېږم چې خلک را باندې نیک ګمان نه کوي او وینځې را سره نیک دي. بیا به سره خلک وینځې امانت پرېږدي نو ما نه به غلطۍ کړي. ده ورته وینځې غږ لا نه کړی، ده ورته نه ویلي چې ما نه دغه ګناه شي، ما ته دعا وکړه او پې پېښ شو که نه وي، بیا بدنظري به وي نه کې پېښ شو. وی ځکه دې بازار کې چې خلک را باندې نیک ګمان به کوي، بیا وینځې به را سره امانت کېدي او بیا ورته زه ګورم. اوس ګوره وروڼو دې په ظاهر کې بدګمانه شو په سړي، او ګوره وي دې بازار کې خو زه اوسېږم، خو هغه بلې دروازې ته ګوره، دا خو دې خوا بازار ته ده، دا کلکې هغه دروازه ګوره، مخامخ جومات ګوره، هغې باندې ځم راځم. اوس دلته پوره تحقیق کړی، بدګماني مې نه وه کړې.